مریم حلیمي په کابل کې د ملګرو ملتونو د یوې ادارې کارکونکې ده. دا وایي چې له تیرو 2 کلو راهیسې د میرمنو په برخه کې خپلې دندې ته دوام ورکاوه، خو د طالبانو له لوري وروستیو بندیزونو یې کار له خنډو ځنډ سره مخ کړی. مریم د 10 کسیزې کورنۍ سرپرسته او نفقه ګټونکې ده. نوموړې زیاتوي چې که دنده له لاسه ورکړي نو د دې په ګډون به یې د کورنۍ هیلې هم ورژېږي او د ژوند وضعیت به یې لا سخت شي. مریم حلیمي د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او هیله یې درلوده چې یوه ورځ به په خپل لاس ګټلو پیسو د ماسترۍ او دکتورا ارمان هم پوره کوي. همدا زموږ لپاره یو مصروفیت و چې موږ کولی شو اول خپله کورنۍ حمایه کړو، له هغې وروسته موږ له همدې لارې کولی شول چې د خپل ځان لپاره کوم پلانونه چې مو درلودل د اقتصاد او زده کړو په برخه کې دا په هغې ټولو باندې تاثیر کوي، ځکه چې موږ په کور کې نول کېږو او نشو کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړو، خپله کورنۍ حمایه کړو او د خلکو وضعیت وڅېړو او کومکونه ورسوو. طالبانو څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د ښځینه کارکونکو پر کار بندیز ولګاوه. دا د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لګولو په ترڅ کې د طالبانو تازه اقدام دی. تر دې بندیز وروسته لسګونه افغان میرمنې د دندې له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ شوي. په کابل کې د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان وایي چې د طالبانو دا ډول بندیزونه د افغان میرمنو د محوه کولو په معنا دي او دوی کوښښ کوي چې ښځې د ژوند له ټولو چارو څخه څنډې کړي. فکر از بودیم که شاید امارت اسلامی سهولت در کار زنان ایجاد کنه ولی متاسفانه موږ په دې فکر و چې ښایي اسلامي امارت د ښځو په کار کې اسانتیاوې رامنځته کړي، خو بدبختانه چې لا ډېر محدودیتونه یې وضع کړل او ښځې په یونما کې له کار کولو منع کړې. دا کیدای شي چې یو ډول اندېښنه رامنځته کړي، ځکه چې دا میرمنې د هغو متضررو خلکو غږ وي، خو بدبختانه د هغو غږ خاموش شو. افراد متضرر بودن ولی متاسفانه صدای زونا خاموش شد. ملګري ملتونه افغانستان کې په مجموعي ډول 4,000 کارکونکي لري چې له جملې یې 400 افغان ښځینه کارکونکي دي. د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د ښځینه کارکونکو پر کار د بندیز پریکړه د نړیوالې ټولنې له توندو غبرګونونو سره مخ شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دغه پریکړه لغوه کړي. موږ هیڅکله افغان ولس یوازې نه دی پریښی، موږ له افغان ولس او افغان متحدینو سره له نږدې کار کوو څو د طالبانو د هغه پریکړو پر وړاندې چې غواړي ښځې له ټولنې حذف کړي مبارزه وکړو. د طالبانو دغه پریکړې زموږ لپاره د منلو نه دي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په تیرو نږدې 20 میاشتو کې پر افغان ښځو له 22 څخه ډیر بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. په افغانستان کې اوس مهال له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند، په ډیری دولتي اداراتو او مؤسساتو کې د ښځو کارمنې او ښځې په بشپړ ډول له عام ژوند څخه د ګوښه کېدو په حال کې دي.